تیاری کولو. الحمدلله صفوف د مجاهدینو هغه په دغه ټریننګونو باندې خپل ځانونه پوره محکم ساتي او هر نوعه ټریننګونه کوي او بیا هغه میدان ته ځي. خو دا د قرآن عظیم الشان هغه اوامر دي موږ ته په دې خبره باندې چې اعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخیل، او دغه شانته د مشرانو د خوا نه هم موږ ته اوامر او لایحې داسې دي چې باید پوره ټریننګ وشي او بیا دغه میدان ته تللو شي. دا ټریننګ دومره یو عظیم عبادت دی زموږ او ستاسو په دې دین کې چې کله تاسو ټریننګ سنټر ته ځئ او یا د منډې یا د پروتو یا د ډزو د نښو د ویشتلو ټریننګ حاصلوئ، نو دا تاسو په نیت د احتساب باندې کوئ، لکه څنګه چې تاسې مونځ کوئ، روژه نیسئ، عبادات کوئ او تاسو محتسبین یې په هغې کې من صام رمضان ایمانا واحتسابا. احتساب معنا طالب د حسبت، حسبت معنا اجر، تاسو طالبین د اجر یې په عباداتو کې. نو دغه شانته دا تاسو ټریننګونه چې دي دا لهویات نه دي بلکې دې کې به تاسو طالبین د اجر یې من الله چې په دې موږ ته اجر میلاویږي. او جماعت د عبادت ځای دی، جماعت حتی کې یہ ماښام مانځه کې بنو عمرو ابن عوف قبیلې ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تلو او هغلته د ماښام نوافل خلکو په مسجد کې کول، نو مبارک ورته فرمایي چې جماعت د فرض مانځه دپاره جوړ دی، ځئ دا کورونو کې وکئ. باقي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه په جماعت کې سنن ثابت دي، نو نچوړې دا دی چې په جماعت کې سنت کول جایز دي خو افضل په کور کې دي. اوس دا جزیه چې جماعت کې د فرض د مانځه نه اخواته نفلي عبادات هم نبی علیه السلام کور کې ښایي چې دا مه کوه، خو لیکن دا ټریننګ دا د هغه سنتو د ادا نه، د واجبو د ادا نه، د نوافلو عبادت، د تلاوت، د جمله عباداتو نه خدای تعالی ته یو مقرب عبادتو چې په همدغه مسجد نبوي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په د خپل جماعت کې د حبشو څه صحابه کرام دي وهم یلعبون فی المسجد. امام بخاری دا حدیث ذکر کوي، بی بی عایشه فرمایي چې د حبشو صحابه راغلي او په مسجد نبوي کې هغه ډالونه درقه د څرمنې ډال ته وایي چې دا څرمنې دوه درې پټه کې سپکم وي او توره پې تاثیر نه کوي، دا یې نیولي دي، بل ملګری پې د دروغو ګزار کوي، دی تې ځان بچ کوي. دا ټریننګ شروع دی په مسجد کې. نفلي عبادت نبی علیه السلام منع کوي وي دا کور کې وکوئ، جماعت فرض عبادت ته جوړ دی. او چې کله بیا مجاهدین په جماعت کې جهادي ټریننګ کوي، نو بی بی عایشه صدیقه ته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي خوښه دې ده چې د دې سیلو کې هغه وایي یاو شاته ودرېده او دا خپل زنی د نبی علیه الصلاة والسلام په دغه اوږه باندې کېښوده او د رسول الله مبارک زلفې داسې پرتې وې چې د هغې طرف نه څه حجاب جوړ کړي و او د هغه مجاهدینو هغه سیل کولو. نو په دې کې عمر فاروق صاحب راغی، فزجرهم، غصه یې ورته وکړه چې مسجد نبوي او ستاسو ټریننګونه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي دعهما، پرېږده یا عمرو دې خلکو لره او دوی ته وایي امنن بني ارفده، امنن بني ارفده، یعنی افعلوا امننا. ای بني ارفده و د دوی جد اکبر مکنه و په ارفده باندې دته نوم د هغه ارفده و د حبشو. ناسانه تاویل دا دی چې دوی ته بني ارفده په دې تاویل ویلی شو. امنن معنا افعلوا امنن، ای د ارفده بچو، ای حبشیانو په امن باندې خپلې لوبې کوئ، خپل ټریننګونه کوئ. نو دا ټریننګ دومره یو عظیم عبادت شه چې په مسجد کې هم د دې اجازت ورکړی شي، په مسجد کې هم د دې اجازت ورکړی شي. دارنګې حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ هغه چې دی نو هغه مبارک چې دی د هغه باره کې نبی علیه الصلاة والسلام دعا کړې وه د اللهم اجب دعوته. د هغې دعا علت دا و چې ده به غشي کې ډېر تکړه و چې غشی به یې صحیح که که نه بس بیا به یې چې کم ځای د ده مقصد و هغه به یې ویشته. تمامو صحابو کې په غشي کې صحیح هدف ویشتونکی حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ دی. او حتی کې داسې وخت هم راغلی دی چې یو ځل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د احد میدان کې ګوري چې یو کافر دی او هغه د دې ډال نه را ځان داسې پناه کوي، را پناه کوي او دی ورته منتظر دی. نبی علیه السلام ورته وایي چې وله سعد وله، هغه ورته وایي ډال دی ډال، پرېږده چې لږ د دې ډال نه سر پناه
دی وخت کې د کافر خیال نشو دا ډال یې داسې که چې د تندي دا ځای ښکارېده د وریځې او نور یې دا ډال داسې نیولی خو د ده خیال دی چې زه پناه یم حضرت سعد چې غشی او لیندۍ راښکله دې تندي په دې منځ باندې ویشته چې ویشته نو داسې یې وخوځو چې دا خپې پرې راوچتې شوې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم دومره وخندل تر څو چې په خندا کې د ده جامې غاښونه ښکاره شو چا ورته وي څه شي پورې دې وخندل دې حالاتو کې وی حضرت سعد په کافر څه عجیبه نخره وکړه په داسې ځای ویشته چې دا خپې پې سمې اوچتې شو نسکور یې که نو حضرت سعد رضی الله تعالی عنه دا ټریننګ کړی و چې د مبارک صحابو کې عجیبه عجیبه کسانو یو صحابي مبارک دی هغه په منډه کې تیز دی دومره تیزه منډه وه چې هغه به چیلنج اس ته ورکوه چې چا سره څه قسم هسې ما سره دې منډه ووایي اس به ورسره په منډه نه شو تللی د هغه د منډې ټریننګ کړی او د چې کوم دی د غشو ټریننګ کړی نو رسول الله مبارک د ده په حق کې دا دعا کړې وه د حضرت سعد رضی الله تعالی عنه چې اللهم اجب دعوته الهه دعای قبوله کا او اصب رمیته چې دی کله غشی ولي نو خطا کوی مه صحیح هدف پې باندې وله هغه دواړه دعاګانې د مبارک په حق کې قبولې وي او د دې په وجه باندې حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې ما رسول الله مبارک نه دی لیدلی چې مور او پلار د چا نه قربان کړي سوا د حضرت سعد نه حضرت سعد هغه انسان دی چې د احد میدان کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته دا فرمایل چې ارمي ویشتل کوه یا سعد فداک ابي و امي مور او پلار مې در نظار شه نو دا ډېر د مینې او د محبت الفاظ دي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل مور او پلار د حضرت سعد نه قرباني او فدیه کوي د محبت دپاره او دعا یې بیا داسې قبوله شوه چې قادسي فتح وه د قادسي او دی په دې فتحه کې امیر مقرر شوی نو چې امیر مقرر شه دا خلک یې په دې قلا ور واچول او دی په خپله په دروازه کې بهر د جنډې سره ولاړو جنګ یې نه که امیر خو خپله جنګ نه کوي نور خلکو ته قومنده ورکوي نو چې کله دا قلا فتح کیږي نو په دې قلا کې یو مجاهد دی دروازه کې ودرېده شعرونه یې وویل او د شعر خلاصه دا وه چې عجیبه ده حضرت سعد د جنډې د لاندې ولاړ دی په امن باندې او نوم به د حضرت سعد غږیږي چې غزا ده کړې ده نه په غشي لګېدلی دی نه یې ښځه کونډه شوه نه یې بچي یتیمان شو دا خبرې په شعر کې د مجاهد وي د خپل امیر پسې چې دی وي بس ده ته ډېر زیاته غصه په هغې باندې ورله او بس په زبان باندې رالل چې اللهم اکفنا یده و لسانه خدایه دا لاس هم زموږ نه بند که او دا ژبه هم زموږ نه بنده که شاعر دی ډېره خطرناکه ژبه لري او که دا هم داسې ما پسې لګېږي دا خو په ډېر قسم سپکاوی به زما وکړي نو ده خو دعا قبلې ده متصل د هوا نه یو غشی راغی او دا سړی ورباندې خاص په دې خوله ولګېده دا چا چې دا خبره کړې وه نو ژبه یې مخې سره کټ شوه او چې کله شاته لاړو نو سرګونه یې ولګېدل د هغې رګونو سره یې دواړه لاسونه فالج وواله نو د ده هغه خیرې ورته ورسېدې د امیر په خلاف هغه کار ښه کار نه و کړی امیر خو د قمندې دپاره یې د ډز دپاره خو نه یي که موقع راشي هغه به هم کوي خو ده دا یو قسم بد نسبت درته کړی مقصد مې دا دی چې حضرت سعد رضی الله تعالی عنه په شمول د نورو صحابو دی به ټریننګونه کول یو ځای کې چند صحابه ناست دي هدف یې مقرر کړی نښې ولي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دوه ډلې دي راغې او دې دواړو ته فرمایي چې ارمو بني اسماعیل ای د اسماعیل علیه السلام بچو ویشتل کوئ فان اباکم کان رامیا ستاسو نیکه اسماعیل علیه السلام هم غشي ویشتونکی انسان و وانا مع بني فلان یوه ډله یاده کړه وی زه د فلانۍ ډله کې شوم زه به دوی سه کینم نښه به صحیح ول هغه دویم جانب غشي بند کړه وی مونږ یې نه ول وی ولې وی چې ته د کومه ډله کې راشې هغې باندې به څوک فتحه حاصله کړي نو نبي علیه صلات وسلام ته ځان وایسته وی زه تاسو دواړو ملګری یم هغې هم ملګری یم ستاسو هم ملګری یم نو خلاصه دا د دویمه موضوع چې موږ ته نن راکړی شوې وه هغه د جنګي تدبیر په اړه بیان او تاسو ته په دې متعلق چې دی نو شرعي اوامر متوجه دي چې دې میدان ته ځئ دشمن ستاسې ډېر زیات په ټریننګونو باندې هغه ټریننګ شده فوجیان دي او ډېر زیات په دغه اسبابو پوره دي نو کمال وس او خپل کوشش کوئ چې د هغې دپاره ځان تیار وساتئ بیا میدان ته ورځئ تر څو چې زیاده مجاهدینو رانشي او په آخري بیان کې هغه آخري موضوع چې په هغې باندې دا خپل مختصر بیان ختمومه نو هغه دا دی چې باید مجاهدین په شریعت برابر وي او په آخره کې په صف کې د کشرانو د بندیز په اړه بیان چې بالغان نه وي او بالخصوص ګیري نه لري ولو که بالغ وي هغه د صف نه وباسئ دا په لایحو کې هم تاسو ته ویلی شوي دي دا د مشرانو اوامر دي
په دې سره د سب بدنامي راځي او امرد او بیګیري ښایسته هلک چې دی نو علما دې باره کې دا لیکي چې کله سړی د باکرې یا د پیغلې جنۍ سره په کمره کې شي حدیث مبارک کې راځي چې ثالث شیطان وي نو دی د هغې نه ځان نشي بچ کولی دې وجې نه مباشرت فاحشه زموږ فقهاو زموږ دین چې دی دا په حکم د زنا کې ګڼي په احکام متردبه په دې جزیه باندې چې حرمت د مساهرت دی وغیره دی وغیره ده په هغه جزیاتو کې که تاسو سوچ وکئ خلوت صحیحه چې دی چې ځان ته په کمره کې سړی او ښځه یو ځای شي دا په حکم د زنا کې ګڼي ځکه چې دا یو ځای شول دی د سل ځل ووایي چې مونږ څه نه دي کړي خو قضا ظاهر ته ګوري دی به خامخا سړي او ښځې چې یو ځای وخت سره تېر کړه په کمره کې نو هغه د غني خان یو شاعر پاکستان کې تېر شوی لیونی شانو نشنلي نو غني خان په اشعارو کې وایي چې نیمه شپی او نیمه شپه کې چې دی نو پیغله جنۍ او زلمی هلکي سره یو ځای شي نو آخر بیت کې دا وایي چې نور به څه ووایم خو یا به وایي بزرګ وي یا اجړه نو یا به دا سړی ولي چې بیا بچ کېږي یا به اجړه وي چې دی په دغه وخت کې ځان بچ کوي نو ګوري د زنانه سره یو شیطان دی امرد او د بیګیري هلک سره یو روایت کې راځي چې 14 شیطانان وي دویم روایت کې راځي چې 13 شیطانان وي دریم روایت کې راځي 40 شیطانان وي څلورم روایت کې راځي چې 80 شیطانان وي نو ځان باندې اسې تصور او فرضاً سوچ وکړه چې د پیغلې جنۍ سره یو شیطان دی ځان به اخلاص کړي که بیا هغه مطالبه وکړي او بیا د امرد سره چې دی 80 یا 40 یا 14 شیاطین دي نو څنګه به سړی ته ځان بچ کوي دا ګمان نه کوو موږ په مجاهدینو طالبانو باندې چې دی به عاملین د دغې بد فعل شي لیکن صف بدنامیږي په دې باندې او که کم کسان مرتکبین د دې عمل وي نو تاسو په اسلامي تاریخ کې لا د پخوا نه تاریخ مطالعه کوي چې د هر قوم منکرینو ته خدای تعالی عذاب ورکړی فرعونیانو لا په اوبو باندې غرق کړله چا ته په باد باندې چا باندې زلزلې رالی چا باندې خو په دې ټولو کې شدیدترین عذاب چې خدای تعالی ورکړی قوم د لوط علیه السلام ته ورکړ قوم د لوط علیه السلام ته داسې عذاب ورکړی شه چې کله هغه 10 یا 11 فرشتې د ښایسته هلکانو په شکل باندې رالی حضرت لوط علیه السلام کور ته لوط علیه السلام هم پې پوه نه و چې دا څوک د دې یوه بیبي منافقه وه هغه خلک خبر کړل چې راشئ زموږ کور ته ښایسته هلکان میلمانه راغلي دي صدوم علاقه وه 4 قریې وي او هره قریه کې 1 لاک کورنۍ وي دا ورپسې راووتې او په منډه د ده د کور نه تاو شي دروازه بنده وه دروازه یې ټکوله دروازه خلاصه که تا کره ښایسته هلکان راغلي تا ته موږ نه دي ویلي چې میلمانه به پردي نه راولې نو دی راغی دروازه کې ودرېده ان هؤلاء بناتي دا ستاسو لورګانې دا ستاسو ښځې دا زما امت کې دي او د امت بیبیانې چې دا د پیغمبر لورګانې وي دا زما لورګانې دي هن اطهر لکم ځئ لاړ شئ دا خپل شهوات هلته ساړه کوي نو هغه ورته وایي چې نه نه تا ته ښه پته ده چې زموږ اراده څه شی ده زموږ اراده جنکۍ نه دي هلکان دي نو بیا په حضرت لوط علیه السلام چې دا زړه یې تنګ شه دواقه بهم زرعا دا سینه یې ډېره تنګه شوه چې دا څه په امتحان کې رالمه یو کس نه دی 2 نه دي 3-4 لاکه خلک راغونډي نو حضرت جبرائیل علیه السلام ورته ځان معرفي کړه چې موږ فرشتې یو ته لرې شه دروازې ته ورغی او دا دروازه یې چې خلاصه کړه چې یو دم دا لښکر راننوته دا وزر یې پې داسې راښ کړه چې راښ کړه د هغې تمس شو دا سترګې او پوز او خوله هر څه ختم شو هېڅ هم نه ټول لاندې شو دا عذاب پې راغی جعلنا عالیها سافلها مامور شه په دې باندې چې ورشه اوس وزر ورلاندې که او دا ټوله قریه چې د اسمان ته اوچته که نو دا ټوله قریه اسمان ته اوچته کړه حتی کې چې د چرګانو اذانونه فرشتو واورېدل دومره یې جګه کړه او بیا یې د هغې خوا نه نسکوره پرې راوغورځول او چې کم خلک سفر ته وتلي نو سفر ته وتونکو خلکو باره کې هغلته کاڼي رالل د اسمان نه پټې ورباندې وي او نومونه یې پرې لیکل شوي دا د فلاني زوی چې لواطت عمل کې مبتلا دی هغه ته مقرر دی بس هغه کاڼي رالل په دې کې 14 کسانو چې هغه په حرم شریف کې پټ شوي او دا کاڼي ورته 3-4 ورځې په هوا کې ولاړو یو کاڼی د چاټۍ او د منګي عمره او چې کله د حرم نه راووتل په کاڼي ولګېدل 10 میله یې په ځمکه کې دننه کړه نو دا عذاب چې د لوط علیه السلام د قوم خلکو ته ورکړی شوی دی د دغه خبیث عمل د وجې نه دا په دې تمامه زندګۍ چې خالق په جلال شوی یو قوم ته نه دی ورکړی کمې چې دی ته ورکړی د لوط علیه السلام په قوم کې څو غلط مرضونه و یو د پرتوګ استل د زنانه و
دا کار پکې و. اوس هم چې دا کم باریکې جامې دي او یا دا کم حل شروع دی د امت کې را عامیږي روپرو. دا شان رمې په بندق باندې هغه وخت سره چې هر قسم ټوپک و هغه به ورسره و خلک به یې پې ویشته. دا شان حذف بالحصا مسخرې به یې کولې په لاره به ناستو دلته به یې کاڼی کېښوده کلب سړی به یې پې ویشت بیا به په خندا شو مسخرې به یې ورپورې کولې. لعب بالحمامات په کوترو باندې لوبې دا به د لوط علیه السلام کو. اسبال الازار دا پنسي به یې د خنګرو نه ښکته وي د کبر د وجې نه. او په دغه اسبال الازار کې اسبال الردام راځي. دا صادر سړی دا پیڅ که ځان پسې راکاږي. بعضې وروڼه زمونږ داسې چې هغه په ځان نه پوهېږي خو په اسبال کې مبتلا وي دا ټول په اسبال کې راځي. کم کار چې متکبر سړی کوي هغه اسبال دی ښه. زمونږ ډېر وروڼه داسې کوي په لار روانې داسې کوي. دا د منعمینو مترفینو جبابرو نښه ده. مالداره خلک کبرجن خلک داسې کوي دا مه کوه. دا شان صادر داسې معمولی شان کې دا پیڅ که ځان پسې راکاږي دا اسبال فی الرداد. اسبال فی العبا په چپنه کې دا د کرزي کاکا چپن چې نستوڼو کې لاس نه ورکوي دا کبر دی. دا د منعمینو مترفینو هغه. اسبال فی العمامه دا ده چې دا شمله دی د شا د اډو کې نه ښکته لاړه ثواب نشته پکې دا بیا مکروه تحریمي ده بلکې دا د متکبرینو نښه ده. دا به ډېره اوږده نه پرېږدي چې دا ښکاته تر دې ځایونو تا پسې زنګېږي دا خو نشه شو اعتبار سنت نه ده. دا شان حلو ازرار الاقبیا د قمیص دا تڼۍ چې دی بعضې کنوازان او بدماشان کلاو پرېږدي داسې دا ګریوانې ښکارېږي دا به د لوط علیه السلام قوم کو. شراب خورینې به یې کولې. اتیان الذکور د هلکانو بدکاري ورکې وه. او امام ذهبي رحم الله په کبایر کې لیکي وی په دې امت کې یو کار دی چې دا په هغوی کې هم نه و چې مساحقات النساء چې زنانه د زنانه سره بدکاري کوي دا په هغوی کې نه وه. معززو دا شان بل روایت کې راځي چې اربعة یصبحون فی غضب الله ویمسون فی سخط الله. څلور خلک دي چې سبایي ټیم یې د خدای په غضب کې وي او چې شپه پې راشي د خدای په سخط کې وي. چا دي دا څوک دي دا صحابو تپوس وکړه. نبی علیه السلام وفرمیل دا هغه سړي دي چې د ښځو مشابهت کوي په لباس کې او په کلام کې او بالعکس د دې هغه زنانه دي چې د سړو مشابهت کوي. او بل الذي یأتی البهیمه خری او بهیمې سره بدکاري کوي. والذي یأتی الذکر یعنی اللواطه او هغه چې د هلکانو بدکاري کوي. بل روایت کې راځي چې کله نارینه د نارینه سره بدکارۍ باندې وي اهتز له عرش الرحمن د خدای عرش د غضب د وجې نه په زلزله راشي. وتکاد السماوات ان تقع علی الارض قریب وي چې د اسمانونه پر ځمکه راوغورځوي. فتمسك الملائکة باطرافها وتقرأ سورة الاخلاص فتسكن غضب الرب. نو بیا دا ټولې فرشتې چې دا د اسمان دا لمنې کلکې ونیسي او سورة اخلاص شروع کی او د هغې سره د خدای تعالی غضب سوړ شي. نو دا یو ډېر یو بد عمل دی او په عوامو کې پراخه پیمانه په سکولیانو کې او په طالبانو کې هم ننوتی دی دا مرض. سترګې به په هغې حقیقت باندې نه پټو او الہ العالمین دې زمونږ استاد سے حفاظت وکړي امین ورباندې ووایي. او ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې د لواطت په عمل څوک مبتلا وي دا سړی چې مړ شي نو یمسخو اللوطي فی القبر خنزیرا چې څنګه مړ شي په قبر کې شکل د خنزیر په شکل باندې واوړي. او ابو سعید رحمت الله علیه فرمایي اللوطیون ثلاثة اصناف د لواطت والا خلک درې ډلې دي. قسم ینظرون یوه ډله ده چې هغوی صرف ګوري ښایسته هلکان خوښیږي دا ښایسته ورته کتل خوند ورکوي. او دویم یصافحون ستړي مشي کوي او یا که چېرته دی د هغوی چاپیانې. او دریم قسم چې دی نو یفعلون فعل الخبیث هغه په دې خپله مرداري عمل کې خپله داخل وي. سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي مع کل امرد بضع عشر شیطانا دا هر بیګیري هلک سره چې سره پاسه لس شیطانان ملګري وي. امام احمد رحمت الله علیه ته یو سړی راغی وی تا سره درس حدیث کې شریکېږم معهو صبی حسن یو ښایسته ماشوم ورسره و. امام احمد صاحب ورته وایي من هذا منک دا دې څه کېږي؟ قال ابن اختی دا مې خوری دی. امام احمد رحمت الله علیه ورته فرمایي لا تجئ به الینا مرة اخرى زمونږ درس ته دا هلک بیا رانولې ولا تمشي معه فی الطریق په لاره چې ځي دې هلک سره مه ځه لئلا یظن بک پتا غلط ګمان ونشي. هر چاته خو نشي ویلی چې دا مې خوری دی که نه. نو طالبان چې ځان سره دا چڼي مدرسو ته راولي دې کې هم ډېر زیات احتیاط پکار دی.
او که خامخا دې راوسته مغه مدرسې او مغه جومات کې پرېږده دعوتونو سفرو ته یې مه بوځه ځان سره ته بار چاته ویلی نشي دا مې وراره دی دا مې خوری دی خلک به په تا بد ګمان کوي چې ګینې دا هم د دې بد عمل والا انسان دی او اتقو مواضع التهم نبی علیه السلام فرمایي د تهمت د ځایونو نه منډې وهئ د هغې نه وتښتېږئ هلته مه کښېنئ دا شانته وفد قیس چې کله راغی صحابه وې نبی علیه الصلاة وسلام سره ایمان یې راوړو خبرې کولې نو یو پکې ماشوم راغلی و ډېر ښایسته و نبی علیه الصلاة وسلام چې یې څه خبرې کوي نو امر کوي وی دا ماشوم دې لاړ شي زما شاته دې کښېني ماشوم یې شاته کښېنولو بیا د مشرانو سره خبرې شروع کړي دغه سنت زموږ او ستاسو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ژوندي کړله دا امام محمد چې شاګرد دی دا د رنګ نه ډېر زیات ښایسته و دا خپل پلار راوسته درس ته خو په داسې عمر کې راوسته چې ګیرې نه راغلی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته 500 شاګردان اکثر مجتهدین به ورته په درس کې ناست و وړوکی انسان نه و ډېر لوی انسان تېر شوی دی نو دی چې وکتل د ماشوم ته نو استعداد باندې پوه شه چې ډېر ذکي دی نو دې پلار ته ورته وویل دا چېرته حفظ کې واچوه چې حفظ وکړي بیا یې راوله مقصد یې دا و 2-3 کاله په حفظ لګي کیدای شي ګیره راشي نو چې راشي بیا که طالبانو سره یې پروا نه کوي هغه چې لاړه نو 2 شپې 2 ورځې چې تېرې شي یوه هفته بعد یې بیا راوسته وی تا ته ما ونه ویل چې په ده حفظ وکړه وی خو حفظ مې پرې وکړه که نه 2 شپې مې قاري سره کېنولو نو امام احمد رحمت الله علیه په 2 روزه کې د قرآن کریم حفظ کړی دی دومره لویه حافظه وه ده نو بیا هغه چې وکتل چې دا دومره ذکي دی وی درس ته یې راوله خو بیرته دې ځي کور ته دا به دلته نه ایسارېږي نو بیا به یې په درس کې مخامخ نه کېنولو داسې یو طرف کې شاته به یو ځای کې کېنولو دې وجې نه په فقه کې چې تاسو کله مسلې راشي امام ابو یوسف امامنا ملګري نو دې ته شیخین وایي او کله چې دا 2 یاران ملګري دې ته صاحبین وایي او چې کله امامنا او امام محمد صاحب ملګري دې ته طرفین وایي د طرفینو وجې تسمیې ډېرې دي یوه تسمیې وجه دا ده چې دا امام محمد صاحب د شاګردۍ اولې په حالت کې چې ګیره نه وه دا په یو طرف کې به کېناسته نو ځکه مسما دی دواړه په طرفینو باندې شو نو معززو دا هغه وخت سره علماو د دې مجالسو نه سخت ځان ساتلی دی اوس د طالبانو مجلسونه هم پې ککړ دي د علماو مجلسونه هم پې ککړ دي درسونو کې هم دا خلک ناست وي صوفیاو مجلسونو کې هم وي د صوفیاو حالات چې مطالعه کې هغوی به تر هغې نه اتخواني نه شروع کوله چې بېګیرې هلک به د مجلس نه ختم شوی نو دا به یې مکمل ختمول یو ولی الله داسې ولاړ دی کشفي حالاتو کې ابلیس یې ولیده داسې خره یې بار کړي دي خره ابلیس ته وایي څه وایي دا داسې څه بار کړي دي وایي دې کې مختلف شیونه دي دا په خلکو خرڅومه نو وایي دا ما نه ولې داسې په طرف کې تېر شوې وایي چې تا نه خو ځکه په طرف کې تېر شومه چې تا باندې څه خرڅېږي نه نو زه خو دا هغه چا ته ورکوم چې چا باندې څه خرڅ کړمه نو دا ابلیس چې څو قدمه لاړه نو بیا راتاو شو وایي تاسو د پیرانو کې صوفیو کې هم یو مرض کتلی دی تاسو کې مونږ ځای لټو وایي څه شی دی وی صحبت الامردینا د بیګیرو صحبت دی وی تاسو مجلس کې بیګیري خلک کینی وی چې کله دا مجلس کې پیدا شي نو دلته موږ نه نوځو بیا موږ دې کې کار کولی شو نو داسې یو عامه فتره ګډ دی چې د هر چا مجلس دی او هېڅ د دې اصلاح او کنټرول به په څه شکل کېږي نو که امارت نافظ شي او بیا مدارس داسې شي چې د بیګیره هلکانو مدرسه کې غټ نه وي او د غټ په مدرسه کې بیګیرې نه وي وبه شي خو اوس دا مدارس نه دغه کېږي ځکه چڼې نه لابودي دا وظیفې ټولولو نه او غټ لی نه شي نو ماشوم به ساتي هر طالب چې راشي نو محتمم ته تپوس وکړي زه خو باقیره پوښتنه کوم دا دې څه کېږي ښه وایي دا مې خوری دی دا مې خوری دی زموږ د طالبۍ دوره کې یو طالب و انتهایي بد عمله و ټکی سبق به یې نه وی ټول به هلکانو پسې ګرځېد او نو هغه به چې کله کمزي ته لاړو یو هلک به یې ښایسته ولیده بس هغې سره به یې ګپ شپ شروع کړه ته د کوم ځای فلان هلته خو زما خور واده ده نو بیا ورته زموږ یو بل ملګري خندل یوه ورځ ورته ویی چې یاره دا خور خو دې دومره سپکه کړه تا خو په هر قوم باندې دا خپله خور خرابه کړه وی ته خو چې هر چا ته ځي دا به د ښایسته هلک دپاره به دا خبره کوله ته خو زموږ خوری زموږ خپلې په دې شکل به رابطه ورسره جوړه نو دا یو مرض دی عام خو صف د جهاد خو الحمدلله پاک دی ټول مشران دي خو داسې کوشش وکړئ چې هغه هلته داخل کې یا همدلته بهر د دغه څیزونو نه چې کوم دی نو هغه ځان وساتئ او دا ډېر لوی مرض دی او ډېره خطرناکه بیا ځان ساتل ترې نه ډېر زیات مشکل وي څو خبرې مې د دې اخري موضوع موافق چې کوم مونږ ته راکړې شوې وه چې په هغې کې همدغه الفاظو چې او په صف کې دي د کشرانو د بندیز په اړه بیان وشي چې دا پرې نه ښودلی شي او نور دې کې که تاسو الکبایر په دغه موضوع د لواط باندې مطالعه کوئ
ډېر زیات اقوال راخستې دي او ډېر سخت وعیدات په دغه موضوع کې موجود دي. خداوند کریم دې زموږ او ستاسې د صفوفو تزکیه وکړي او تصفیه وکړي. الهه دې په موږ او تاسې باندې ورحمېږي. درود شریف په شوق سره ولولئ. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآله وبارک وسلم وصل علیه. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآله وبارک وسلم وصل علیه. زمونږ هم چونکې درسونه دي نو زه به سبا خپل درس ته ځم او ستاسو خو د ماسپښین درس لا پاتې دی. کیدای شي ستاسو هغه آخري اجتماعي دعا چې هغه وروسته وشي مازدیګر ټیم کې یا به د مشرانو خوښه وي چې څنګه پروګرام لري هغه نقشه به تاسو ته دوی درکوي. زما تاسو سره د آخري خبرې وي خو زه طالبانو ته هم چې درس خلاصوم دا خبره کوم تاسو هم الحمدلله بس طالبان وئ او تاسو ته دا وایم که کومې خبرې دی کې ما نه د لایحو په خلاف شوي ځکه زه لایحو سره ډېر بلد نه یم نو هغه به زما غلطي وي. دا به نه چې ما به قصدن اطاعت نه یې کړی. اطاعت فرض دی په موږ باندې که کومه په دې 15 ورځني درس کې یوه نیمه خبره چېرته د لایحې په خلاف ما نه وتلي دا به زما لا علمي په لایحه باندې اطاعت په تاسو هم فرض دی په موږ هم فرض دی د مشرانو د لایحو نه به ما قصدن نه یې کړي. او دویمه دا ده چې کومې خبرې که ما نه تیزې وتلي وي تاسو خواص یې علما یې پاکان یې فارغین یې طالبان غیر فارغین عوام به یې ما به نصیحت او د خیرخواهۍ دپاره کړي هغې ما ته عفو وکوئ. که ما به مخاطب داسې یو کس بالفعل نه یې ګرځولی نو د هغې راته ټول عفو وکوئ. او درېیمه مطالبه مې درنه دا ده چې دا دومره درس مې درته وکړ د خدای د رضا دپاره رالم خپل درسونه مې پرېښودل نو په خاصو وختونو کې که در یاد شوم چېرته نو ما هم په دعا کې یاد کوئ. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین. خداوند کریم زمونږ دا راتلل چې دلته کومه جمعواري وه د خپل درګاه یالي کې قبول و منظوره کړي او یا الله سبب د خپل رضا یې وګرځئ او یا الله ته رانه داسې راضي شي چې بیا را ناراض مه شي. یا الله خپل حبیب محمد مصطفی رانه راضي او خوشحال ولري. یا الله ستا د دین خدمت مونږ نه دی کړی یقینا ته به زمونږ نه خفه یې ستا حبیب به زمونږ نه خفه وي. ما ته یو طالب وویل چې ما محمد مصطفی خوب کې ولیده او په خوب کې داسې په زوره زوره ژړل او ما ورته وویل چې یا رسول الله ولې دومره ژاړئ؟ وایي چې زما په دین باندې هر قسم مسخرې شروع دي او زما د دین محافظین ډېر کم دي حفاظت یې څوک نه کوي زه په خپل دین باندې ژاړم. نو دا هر قسم چې څومره قربانۍ ورکوئ د دین په مقابله کې کمې وګڼئ. که دا ټول عمر شپه ورځ مونږ یې وکړو او د دې دین د قربانۍ دپاره هر قسم قرباني ورکو نو هغه احسانات د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک چې مونږ سره یې کړي دي د هغې په بدل کې به دا ډېر کم وي. هغه مبارک ډېر غیور دی. هغه د امت سره ډېرې ښېګڼې کړي دي. هغه د پیدایش موقع کې هم د امت مغفرت غوښتی دی. هغه لامکان کې هم د امت مغفرت غوښتی دی او هغه د ځنکدن په هغه سختو شیبو کې چې مبارک ته کله عزراییل علیه السلام راورسېده او ودرېده ورته سر ته چې که ستا دنیا خوښه وي نو بیا اوسېږه او که آخرت دې خوښ اجازت وکړه نو زه بیا روح اخلمه. نو په دغه وخت کې محمد مصطفی ورته وایي چې ما حضرت جبرائیل علیه السلام د خدای تعالی حضور ته لیږلی دی چې ما ته زما د امتیانو آخري پیغام راوړي بیا ما نه روح واخله. نو عزراییل علیه السلام ورته وایي چې زه کله د اول اسمان نه راکوزېدم نو په اول اسمان کې ما ته جبرائیل علیه السلام په مخه راغی او ما په هغه سلام واچو خو هغه دومره خفه و چې زما سلام ته یې وعلیک ونه ویل او ډېر په تیزۍ لاړو. لږ وروسته چې کله جبرائیل علیه السلام راورسېده رسول الله مبارک ته وایي خدای تعالی د خوا نه سلام عرض کوي او بیا ورته وایي چې ما ته یې داسې وفرمیل چې محمد عربي ته ووایه چې زړه دې مه خفه کوه امت باره کې ډېر ستا زړه خفه کېږي خو زړه دې مه خفه کوه. ستا امتي که څومره ګناه وکړي خو چې د مرګ نه یو میاشت مخکې راته توبه وباسې زه یې معاف کومه. نبی علیه الصلاة والسلام اسرائیل علیه السلام ته وایي ما نه روح لا ما اخله لږ صبر وکړه ای جبرائیل علیه السلام ته بیا لاړ شه او زما خالق ته ووایه چې زما امتي ته به څه پته وي چې زه به میاشت بعد وفات کېږم نو هغه خو به بیا علم ورته نه وي توبه به ونه باسي. جبرائیل علیه السلام بیا لاړو نو چې کله بیا راغی نو په دې دویم ځل باندې بیا ورته رسول الله مبارک ته وایي چې کم امتي دي 2 ورځې مخکې د مرګ نه توبه وباسي هم ورته معافي کومه. رسول الله مبارک ورته وایي نه بیا لاړ شه زما امتي ته پته نه وي چې زه به هفته بعد وفات کېږم
او چې کله په دریم ځل باندې راغی نو نبي علیه السلام ته سلام راوړو او ورته وایي چې دا ستا امتي چې تر څو مالم یو غرغر د ستوني ته سا نه راغلی هغې پورې م توبه قبلومه. نو ګورې دغه ټیم صحنو کې د سره د خپل امت غم او چې بیا کله مبارک باندې د ځنکدن حالات شروع کیږي نو په دغه وخت کې د اوله قبضه چې اسرائیل علیه السلام په زړه باندې داسې کېښوده نو دی ورته وایي ته د هر چا په زړه داسې قبضه ږدې وی چې او وی زه درنه سوال کومه د خدای نه دعا غواړم زما امت په زړه به داسې قبضه نه ږدې. اسرائیل علیه السلام هغه دعا قبوله شو ورته ویل چې ستا امتي په زړه به زه داسې د دهشت پنجه نه ږدمه. نو دغه وخت کې بیا د ځنکدن سختۍ په د مبارک تېرې شوې او چې کله د دوشنبې په ورځ وفات شو او دوشنبې ورځ و او د سې شنبې ورځ هم تېره شوه چهارشنبې شپه وه ناوخته حصه کې رسول الله مبارک دفن کو. بیبي عایشه صدیقه باندې داسې حل راغی چې دا بېهوشه شوه او بیا بېهوشه پرته وه د شپې اخري حصه وه وایي زه را په خود شوم او زما په غوږونو باندې د بیلچو ټنګاری راغی وایي چې ما خپلې کوټې ته رامنډې کړي چې کتل مې د رسول الله مبارک باندې قبر تیار شوی او په دغه وخت کې حضرت علي صاحب مبارک چې له حد ته کوز شو بیا راخته نو ما چې نبي علیه السلام ته آخري مخ ور واړو نو د شونډې وخوځېدې وایي زه بیا له حد ته ورکوز شوم چې دا شونډې خوځئ چې ما غوږ ورنږدې که نو په دې لحد کې دی وایي اللهم اغفر لی امتي یا الله امتیان مې وبخئ. نو هغه غیور دی چې هغه هر قدم کې زمونږ استاسو د مغفرت دعا غوښتې ده او ورځ د قیامت کې ګورې دا حوض کوثر دا اوبه به دې دومره امتیانو ته دی ورکوي پولیس صراط سره به مبارک ولاړ وي د رب سلم دعاګانې به کوي ټول د میزان سره به ولاړ وي او د امتیانو هغه غم به ورسره وي. نو ډېر غیور دی ډېر غیرت یې کړی دی د امت سره یې ډېره زیاته مینه ده که موږ هر څومره قرباني ورکړو د هغه د وفا په بدل کې به دا کمې وي او موږ به بې وفا یو هغه به وفادار وي. یا الله موږ ستا د دین خدمت نه دی کړی کما حقه که ته رانه خفه یا ستا حبیب خفه الهه زموږ نه راضي او خوشحال شي. یا الله حاضرین مجمع ته په نظر د رحمت سره وګوري. یا الله دا پاک صف پاک دی نور م پاک کې. یا الله تلبس بالشریعت موږ ټولو ته راکړي. یا الله اجتناب د معاصیو نه موږ ټولو ته را نصیب کړي. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه.